د شپېتو کالو په عمر کې به هم دا بیمار ویني او زما خواته دا مسله راغلې وه زه په خپله ګواه یم عکس د مسلې حل معلومو چې موږ څه وکړو مسله څه ده معلومات کول مسله دا ده چې زما پلار زما په کشر ورور باندې مین دی مطلب عاشق دی پې هغه بله مینه نه یم کوم چې عام پلار د بچو سره کې نه هغه بله مینه د بدکارۍ هغه پلار مین دی بچا زوی یو سړی خو دا اورېدلي زه خبر کوم کس ما سره ناسو خوا کې زما سره خوا کې ناسو او هغه دا خبره وکړه زما په مخ کې دی په هغه وي مین دی نو بس د هغه سره وي دا بدکاریانې کوي جیداد او چې څه دي دا ټولې هر څه هغه له ورکړي د بدکارۍ په مقابله کې دا خبر مې دې پوره وسته چې دا بیماري دا انسان د دې حده پورې رسوي چې هوش او حواس د ده څه شي هغه ورک شي دا خو اورېدلی شوي دي چې یو کس د مور سره زینه وکړه زیاتی وکړو دا خو اورېدلی شوي دي که نه ښه یو سړي د چا سره زیاتی وکړو لور سره یې وکړو د مخکې ورځو کې راووتو د خورزو سره یې وکړه او داسې نه کي خو د دې زه ګواه یم زه چې پلار مین دی په چا باندې په زوی باندې دا په لارو کې نینداري کول جنکو ته کېناسته هلکانو ته کېناسته دا کار د چا دی دا د منافقانو دی نو په دې لارو کوڅو کې مه کېنئ رسول سم په لاره باندې تېرېدو صحابه کرام ناسو رسول سم ته مه کېنئ یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد یعنی موږ به لازم کېنو ځکه چې نور تنګ شو رسول سم چې کېنئ نو بیا د لارې حق ادا کوي د لارې حق څه دی نو ډېرې خبرې ذکر کړي یو دا چې د سترګو حفاظت به کوئ په لاره باندې جنۍ تېرېږي ته به نه ګورئ په لاره یو ښایسته هلک تېرېږي ته مه ګوره نو زمونږ دې کې داسې ډېر دي بازار کې ګرځي دا سترګې به ډوبې ډوبې تورې کړي کته به ځي بره به ځي انسان له کله نه کله زه خپل ځاني د خپلو وړو سره چې د بازار ته لاړ شم نو هلته به دې بازار کې داسې یو منټ له ځان ته سوچ کوم چې دا خلک به د مبارک کې څه بیا تسلي دی په دې ورکوم زه خوا کې را سره ښځه ده واړه دي نو خلک به وایي زه د وړو له سودا اخلي ځان راته بد ښکاره شي چې دا خلک به اوس وایي دې څه کوي دلته ګرځي دې څه دپاره راغلی او دا ځوان شعر به یک یوازې په سوونو جنکو کې به دی کته ځي او بره دا تورو د مارکېټ هم نه دی لیدلی ځان هم داسې خبرې کوم لکه تاسو چې څه نه یې لیدلي تورو د مارکېټ هم لیدلی که نه دې کې هم دغه ازمري لیدلي یې که نه دي دا دغه دنیا شی دی ولې یاد شرمخان دي پردو زنانو ته ګوري او ښه دی دلته مطمئن ناست دی دې جنکو پسې ګرځي په هلکانو پسې ګرځي او هلته یې ښځه یوازې ناسته ده د الله نه یره پکار ده چې راځه څه کومه داسې ما سره هم کیدی شي دې سره یو خبره مله مخې ته راله د لارو کې دا ناسته لارو کې د ناستو خو یو دا ادب دی چې جنکو ته مه ګورئ هلکانو ته مه ګورئ دویم دا ادب دی چې داسې کار مه کوئ چې سړی پرې څه ښکاري سپک ښکاري زموږ د عباس بلیګي لوی لوی سړي به یو بل ته باړم شوي د اوچتول لګول به کوي لیدلي هم دي که هم لیدلي دا چغې به جوړې شي یو به راوشي بل به اوچت کوي بانټ به یې راواچي هغه به دې باندې دا نور قومونه والا خلکو پورې خاندي چې دا پرزول کوي زړه هم ډېر شوی دی پرزولو ته دننه کمره کې پرزول کوي چې څه کوئ خو اوس په لاره کې پرزول او بیا دا ګپ شریعت ګورې د دې ګپ اجازت نه ورکوي چې پای کې څه استعمالېږي پای کې لاس استعمالېږي ځکه چې دې د لاسه جنګ هم کېدی شي او شوي د دې یو بل پرځئ را پرځئ یو بل سره وران شي په رښتیا جنګ شروع کړي نو دا یو ادب دی د لارې چې په لاره کې داسې کارونه مه کوئ چې د هغې د لاسه سړی پرې څه ښکاري سړی پرې سپک ښکاري
او دا ټولې خبرې ګوره زه تاسو ته په دې کومه چې دا زما تاسو سره یو محبت دی ګوره او دا خبره یې ساتئ چې عالم د امت او د قوم او د معاشرې دپاره داسې لکه پلار چې د بچو دپاره نو پلار چې کله د بچي نه خبرې پټې کړي او نصیحتونه ورته ونه کړي نه بچی څه شي هغه تباه شي ختم شي زه به هره خبره تاسو ته کوم څه چې ما لیدلي دي هغه زه تاسو ته بیانوم او تاسو نه به هم تپوس کوم چې تاسو څه لیدلي دي چې موږ د دې بیماریانو حل پیدا کړو زمونږ په دې قوم کې څه مشکل راشه پلانې ته ووایه پلانې ته پلانې ته ښه اوس موږ ته